مجنون په لیلا عاشق و، منډې به یې والې کله یو خوا کله بل خوا کله بل خوا. او دا مجنون قیس یې نوم و، قیس. مجنون لیوني ته وایي. د دې ډېرو منډو ترړو د وجې نه خلکو په لیوني مشهور کړو چې لیونی خشته و، ډېر ښکلی و. او لیلا تکه توره وه، توره. نو خلکو به وی چې دا لیل شپې ته وایي، تکه توره وه. نو مجنون ته چا وی چې ته څومره خشته څومره توره وه، د خدای شان دی. او پسې لیوني و، د ده بدي شو، د دې بدي شو، د دې نو خوښ خوله دی. لیلا ته خلکو وی د خدای نیکبخت ته خو وګوره دا لږ څومره خشته ښکلې در پسې لیوني په نورونو ګرځي، په منډو سر دې وي نه مې دی خوښ، نه مې لګي. مجنون ته خلکو وی ګوره توره چوړی ده، سب پکې ځان دې لیونی کړی دی. وی تاسو ورته زما په سترګو نه دي کتلی، تاسو زما په سترګو نه دي کتلی، تاسو په خپلو سترګو ګورئ. نو چې دا ډېر پلار خو په بچي خفه کېږي، نو پلار ورته اراده بچی بیت الله ته ځو، یو دوا له دې بوځمه، او اخري ځای خو د دوا مغه دی چې د خدای نه وغواړو چې د دې غمه خلاص شي. پلار په مخه کړ، هغه زمانه کې قرش کم و، بیت الله ته یې بوته او د بیت الله په غلاف کې ولا سر وردن نه کړ. او پلار ورته وایي بچی جاړي ورته پلار، بچی زه یو دوا کوم امین پې ووایه. وایه بابا، وی وایه بچی اللهم ارحنی من لیلا و حبها. یا الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه دمه که، الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه بچې دا دوا وکړه که د دې غمه خلاص شوې. دا په نورونو ګرځې، دا په بارانونو کې منډې وې، ډوډۍ چای دې نشته، غرق شوې. هله ووایه بچې، غلی دی. هله بچې وایه که نه اللهم ارحنی من لیلا و حبها، الله د لیلا او د هغه د مینې نه مې خلاص کړي، ما دمه که. خوشحو بچې دې څه وایي، لاس یې اوچت کړ، اللهم من علی یا من علی بلیلا و حبها. خدایا یو احسان خو را سره وکړه، یو احسان وکړه، ادا چې د دې لیلا سره خو مینه نوره زیاته کړه، د دې لیلا او د مینه نوره زیاته کړه، پروردګار احسان وکړه. او پلار هلته پې په سکونو پلتو شروع کړه، تا مرداره هلاک شي، ما راوستې چې دې غمه به خلاصېدو، ته خو نور غواړې، ته خو نوره غواړې. نو یو شعر یې ورته ووایي، یو شعر یې ووایي، اللهم لا تسلبني حبها ابدا، یا رب لا تسلبني حبها ابدا، يرحم الله عبدا قال آمینا. یا الله د لیلا دا مینه خو ما نه چتې لرې نه کړي. اوس پلار ته لروستی دی، دې څه کوي، یا رب لا تسلبني حبها ابدا، الله د دې لیلا دا مینه ما نه لرې نه کړي، دا رانه خوا نه کړي. يرحم الله عبدا قال آمینا، خدای زما په دې دوا چې کوم بنده امین وي په هغه م رحم وکړي. مطلب دا چې بابا امین پې ووایه چې خدای د باندې رحم وکړي، امین پې ووایه چې خدای باندې نو واقعي چې مینه لکې راشي بیا داسې مینه، بیا نه پنوري نه پنوري نه په بادي نه په باراني. نو مجنون هلته کېناسته، نو لیلا ته چا وي هغه پاګل خو راغلی دی، هغه ځنګل کې دلته ناست وي، دې څه خوري، څه خوري، پلار کور پرې دلته نشته، او نه پټې شته او نه څه زمینداره شته. نو یو وینځلی یو جام پې ورکړی، دا دې نیکبخته یو څه چې دا جام پیسې به مجنون له ورسېدل، چې پې ورسېدل مجنون ته هغه وینځوی، دا پې وڅښه، هغه غریب پپی اوس کوم ځای او په خپلې شک کې پروت و، دا پې وڅښه، کوم ځای دا یې کوم ځای نه راوړل، وایي دا لیلا راکړي، پې وڅښل. تاریخ کې خو دقه راځي چې خوشحاله شو، پې وڅښل. هسې زه په دې زړه کې ویم، په دې زړه کې چې ورته یې وایي چې دا لیلا راکړي دي، چې دې غریب به څونه په هغه روزو ته چورلکونه والي، هسې به زه ته څه نخرې به یې کړي، چې
او دې پورې لیلا لاس جنګېدلی دی هغې په لاس د چیلۍ نه یې دي او هغې راله پیو کې اچولی نظر چې سپی یې ښکلی دیوال یې ښکلی چې پی به یې تېرېدل څنګه پی اوس ګل تاله لیلا بل جام ورکړ او یو بل چې ته څوک خبر شو چې لیلا خو پی ورکوي هغه راغی د دې غریب نه مخې ته ورخ هغه ونیوه او ورخ پرېوت او چې دې پی وړل دی وینځې سار له نو دا بل ورته وایي دا چې کوم مجازي عاشق دی وی څه کې وی دا لیلا مجنون دی عاشق دی دا پی وړل وی زه مجنون یم زه عاشق یم زه لیونی یم ډوډ جوړی نشته بس هغې وی ډېره ښه ده دی پی وړل اخبار پاتې شو اوس لیلا پی ورکوي او وینځې وړي دی بل لی ورکوي دی مجازي له هغه حقیقي پاتې دی چې څو ورځې تېرې شوې نو لیلا وی چېره دا ورکه ګورو دا مجنونه خو نه دی خبر چې پی چا له تلي دي وګورو چې دا واقعي دی عاشق دی په ما باندې وکړه داسې ګپ شپ لګوي ناوي دې ته وایي داسې وکړه نن دا جام یوسه او دې مجنون ته ووایه چې لیلا وینه غواړي پته به اوس ولګي نو چې دله ورغې چې چا پیس کړي وه مجازي ورته وایي چې جام یې یوړو او دوی وی پی دې راونړل وی نن پی نشته لیلا وینه غواړي وی پی راوړه وږېمه وږېمه پی راوړه وی نن پی نشته لیلا وینه غواړي وی پی راوړه وږېمه وی نن وینه غواړي وینه او د څه وی وینې والا هغه لیونی شاته ناست دی زه پیو والی یم که پی د سره یي وراکه که نه وینه هغه نه نو هغه له چې ورغې وی هغې غریب خو یو ورځ پیس کړي و باقي خو د بل والي د ظالم ورغې ورته بشیر جان ناست و بشیر جان ورغې چې خو دوالی نو هغه بل چې دی هغه لا ورغې غاستي له چې څنګه ورغې ورته ویې لیلا پی غواړي وینه غواړي یو ورځ غریب سکري هله وی راکه نو په یو اندام کې ستن منډي او وینه ترې وباسي که د لاس به یې خوښوي که د مخ به یې خوښوي که د خپې به یې خوښوي که د خېټې به یې خوښوي جام یې وله ډک نو دا چې موږ وایو د وینې مجنون د پیو نه خفه کېږي د پیو